د افغانستان ملي دفاع وزارت لومړی مراسي الملي خان د ډېورنډ کرښې په اوږدو کې له امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړه. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د وسلوال پوځ لوی درستیز لومړی مراسي الملي خان د ډېورنډ کرښې په اوږدو کې له امنیتي پوستو څخه لیدنه کړې. دغه وزارت په ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړي د ننګرهار ولایت مهمندارې ولسوالۍ اړوند د ډېورنډ کرښې په اوږدو کې له جوړېدونکو پوستو څخه لیدنه وکړه. د دغه وزارت په وینا نوموړي له جوړېدونکو پوستو څخه د لیدنې پر مهال د پوستو جوړولو قراردادي شرکت مسؤلینو، انجینرانو او کارکوونکو ته په اړوند برخو کې لازمې لارښوونې هم کړې دي. په دغه لیکنه کې راغلی چې ملي خان د دغه سفر په ترڅ کې هلته له میشتو مسؤلینو او خپلو ځواکونو سره هم لا نږدې لیدلې او کتلې او همدارنګه ورسره د هر اړخیزو همکاریو ژمنه هم کړې ده. دغه لیدنه یوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د ننګرهار د ګوشتې او د خاص کونړ ولسوالیو ځینو اوسېدونکو رسنیو ته ویلي وو چې د پاکستان او اسلامي امارت د پلاساتو ترمنځ د یوې پوستې د جوړېدو پر سر نښتې شوي دي. دغه سرچینې ویلي وو چې له دې جګړې وروسته د دواړو ولسوالیو پر سرحدي کلیو د پاکستان له لوري توغندیز بریدونه هم شوي دي. د ډېورنډ کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې په وار وار د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې کېږي چې اکثره وخت یې لامل د کرښې په اوږدو کې د نویو پوستو د جوړولو پر سر وي. وروستی خبر دا چې د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د اسلحې او تخنیک ریاست د 83 تنه د منصوبینو په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان ملي دفاع وزارت د اسلحې او تخنیک ریاست د ظرفیت لوړولو له لس ورځني سمینار څخه د کولو اردوګانو او لواګانو د اسلحې او تخنیک 83 تنه مدیران او امیرین پرون د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په حضور کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د افغانستان ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد فارغانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شئ. نوموړي وویل تاسو د خدای او ولس دواړو په وړاندې مسؤل یاست. تاسو د بیت المال د میلیونونو افغانیو په ارزښت د وسایلو او اسلحو ساتونکي یاستئ. همدغه راز فارغانو د مسؤلینو توصیو او لارښوونو ته لبیک ووایه او زیاته کړه چې په خپل ټولو توان سره به خپل مسؤلیتونه سرته رسوي.